الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح کی زمون دا درسونو دا مبارکه سلسله روانه و. هغه کې موږ د طهارت مسائل بیانول او د قضاء حاجت آداب د زمونږ اخرنی موضوع روانه. مختصر دغه آداب ما یو پیر بیان کړیو چې حاصل د آداب وداري او بیا په حدیثونو کې دغه تفصیل ځای په ځای راځي. بیا یو حدیث موږ دغه بیان کو، ابو ایوب انصاری دغه حدیثو چې رسول سمو چې کړه تاسو قضاء حاجت لاله شي نو نه به قبلې د مخکوي نه به شاکوي. الته موږ تفصیل کړو. بیا په دې پسې دویم دغه حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې زید حفصه رضی الله عنها کوړه او ختم د سکار د پاره نو رسول سم وریدو چې خپل حاجت پوره کوو قبلې ته شاکړی و او شام طرف ته مخ کړو. اگر کې دې مسله کې علماء اوګه د اختلاف ته او اقوال لري. احتیاط دې کې چې نه بوته شاکې نه بوته مخکې کا آبادی او کا غیر آبادی، خو په آبادی کې بیا هم تخفیف او سانتیا شته په نسبت د دې چې وسړی په دې سيزي کې چلته آبادی نه او باغی کې قبلې ته مخ کړي یا شا کړي. دا مسله موږ ته بیان کړو. باقی چې کوم حدیثونه دي هغه ان شاء الله دغه صحیح سبا نن بیانو. اولنې حدیث موږ سره دی وعن سلمان رضی الله عنه. سلمان فارسی دا خبره کړي او سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس د علاقې و چې هغه د ایران د خوشه د علاقې او د اسلام د قبلولو یو ناشنا واقعه یو ناشنا سیرت ته چې د مقام د غیر بیانولو نه دی چې هغه وګت سیرت او بیا د ایمان د لاسه دومره اوچت شو چې رسول سموي چې سلمان په من کې دی زمنګ نه، یعنی د ایمان د اخوت او د ایمان د رشتہ اگر کې د فارس د علاقې و په اسلام کې د نشي چې د کوم علاقې دی او دغه په بنا به د سر محبت کو د سر دشمنی کو نه. اسلام کې دی چې رسول د الله مرګره زموږ مرګره څوک د الله دشمن دی زموږ دشمن دی. لنډه خبره کله زمونږ د قام مشری او که زمونږ پلار او که زمونږ قوم او که زمونږ ملک او که زمونږ زمکه او که زمونږ هر څه چې د الله سره دښمنی زمونږ سره دښمنی او چې د الله سره دوستی ده که افریقندې دی او که انګریز دی او که امریکندې دی او که برتانیې دی او که سعودي دی او که مصر دی دا زمونږ ملګری. مسلمان رضی الله عنه هغه انسان چې چا پیژندونه د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوچت مقام ورکو. سلمان فارسی رضی الله عنه وی چې نهانا منګ من کړیو، یعنی رسول سم منګ من کړیو او دا خبره هغه په دیو کړ چې یو مشرک پورې وخاندل او دا وته استاسو پیغمبر خو تاسو ته هر څه بیان کړی، هغه ته هر څه بیان کړی تر دې چې موږ ته د قضاء حاجت آدابونه بیان کړی تل نور څه هر څه موږ ته بیان کړی. او د دلیل به دی باندې د دلیل به دی باندې شریعت کې هر مسله شته چې د قضاء حاجت آداب پکې بیان شوی دي چې تشو میچا جلځي ډکو میچا جلځي سبا کې سبا نه کې نو نوري مسلې خو به لازمي خو چې څوک په پوه نشي هغه بیا وي بعض مسلې قرآن او حدیث کې نشته خدا په هغه غریب په خپل کم علمي ابي پوه نشي هغه مطلب چې دا باندې نه. مسلمان فارسی ته یاو نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سمون من کړیو ان نستقبل القبلة لغائط او بول چې موږ قبلې ته مخ کو دا د سماعتي په وخت کې کغه ډکی میچازي ګاټه شي میچازي او ان نستنجي باليمين دیم د چې رسول سمون د دینه من کړیو چې بخیل لاس باندې استنجا نه کوي او دا مثلا ان شاء الله مخکې حدیث روان دی به کې تفصیل بیان کو. او ان نستنجي باقل من 3 احجار او د دینه موږ رسول سم من کړیو د دریو کانو نه په کم باندې او د سوچول د دینه موږ رسول سم من کړیو
او ان نستنجي برجيع او بعظم او د دې نه موږ رسول صلی الله علیه وسلم کړیو چې بغوشانو او باډو کې باندې بودس نه وچوي بدی به استنجا نه کوي. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحم الله راوړي. نو په دې حدیث کې ډېری مسلې دي. اولنی مسله چې ته واضح شو هغه ده چې د قبل احترام او د مسلم سره مخ کې تیر شي. دویمه مسله استنجا په خیل اسنه کې او د ادب د چون بیان کړو چې د قضا حاجت ادب د چې خیل اس باندې استنجا نه کې الا د چې شړی ګس لاس نه یي خو بیماری څه تکلیف وته. درېمه خبره ده چې د دریو کانو نه بکمه په دې استنجا نه کې. اورنی مسله ده ساتي چې استنجا په درې قسمه. یو استنجا په اوبو باندې صرف اوبه استعمالول او دویمه صرف کانی استعمالول او دریمه اوبه او کانی استعمالول. د دوه په حدیثونو کې ثابت دي دا صرف اوبه او صرف کانی د دوه جمع کول د دې صحیح حدیث کې نه دی راغلي. اگر که بعض علما او فقها دا وی غوره طریقه ده چې اوبه او کانی یوځي شي او په دې باندې صحیح او مضبوط دلیل نشته قرآن او حدیث نه. او صرف کانی دا کافی دی، صرف اوبه دم کافی دی او په دې کې غوره هغه اوبه استعمالول دي. نه بعضو دا مطلب چې لازم به د اوبو سره کانی استعمال نه، صرف اوبه استعمالول دا به ټول نه غوره. ځکه چې د اوبو سره چې کوم پاکي حاصلېږي هغه د کانو سره نه حاصلېږي. د واضح خبره بیا دا مسله موږ بیان کړې وه چې د اوړي ځان له استنجا او د جمعي ځان له د پلتو خبرې په دې باندې دلیل نشته، بلکې کم آداب چې شریعت خوري دی هغه دا چې سړی او د سماج د لذیذ ځان سره به درې کاڼي وړي دا کم سے کم دي، د دریو نه کم نشته. د دریو نه بره 15 و 9 چې څومره پورې صفای حاصلېږي. ځکه دې کې خو واضح دي او ان نستنجي باقل من 3 احجار. دریو کارونه په کوم باندې استنجا کول د دې نه منع راغلی ده. بعض علما دا وایي لکه احناف علما او بعض دي نور علما هغوی نه درې کاڼي استعمالول دا مستحب دي، لازم نه وي. او دلیل به هغو دا ورکوي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر تللی او د سماعتي له عبدالله بن مسعود ته یې ویل ماله کاڼي راوړه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 2 کاڼي راوغستو او یو د غوشانو سیسه راواغسته، یو ټوټه راواغسته. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم نو رسول صلی الله علیه وسلم دا کاڼي واغستو او دا غوشاني گزار کړو چې دا نه. نو دغه علماء یو ګوره رسول صلی الله علیه وسلم 2 کاڼي واغستو او غوشاني گزار کړو. دلیل به دی باندې چې 3 کاڼه په کم استعمالول جایز دي. جواب دې مسلې دا چې نه د دین دلیل نه نیوي کی. ولې ځکه چې یو بل روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه لري کې یو کاڼه راوړه بل. او دا علما د یو فائدې د ذکر کوم، دا علما انسانان دي لکه قرآن او حدیث دا چې یو ځکه نو دین دې ناشنا علم جوړیږي چې په تصور کې نه راځي. خو به دې سی ویل چې دا یو عالم چې د په دې ذهن کې به د هر څه پراته نو دا به د قمقل سړي خبره. دا علما انسانان دي، اکثر دلیل یي په یو مسله باندې خدا په دماغ کې نه ناغه ته چې کوم دلیل مخې ته هغه دغه پرانا کې خبره کوي. پوخانی چې کوم علما وو خصوصا د تابعین په وخت کې د مشران تابعین چې دی وخت کې حدیثونه لا نو لیکل شي دومره راجم شي نو په یو کتاب کې. مثال کې یو کس ته هغه ته حدیث یاد دی په سوریه کې دی، هم دې سړي ته د حدیث یاد دی. او په عراق کې عالم فتوا ورکړي یو مسلې هغه ته د حدیث نه دی یاد، هغه ته چې کوم حدیث یاد دی دغه پرانا کې فتوا ورکړه. اوس بل حدیث ته چا سره دی؟ اخو په سوریه کې شام کې دته څه په تجلیس یو حدیث دی نو دغه معذور شو عند الله. اوس مونږ چې کوم وخت کې ونو علم راجمه کړی شو، کتابونه ولیکل شو په لکاو
کمپیوټر او یعنی چې څه قسمه ټکنالوژي دغه استعمال شوی ده هغه حدیث زموږ مخې ته دی کم چې دغه کسر و هغه په شام کې و نو چې کله مثلا دغه مسله موږ لراله چې دې مسله کې تاسو وای موږ دې مسله کې دا جواب دي چې دا په دلیل له دا باز رپاسي ها لکه دا بل نه پویدو دا چې په عراق کې موږ ته ګوره د پویدو خبره نه ده اته دا دلیل نو رسیدلې خدومره غټ مولا دغه سره د دلیل نو واضح خبره چې په عراق کې اوسېدو دا بل په شام کې اوسېدو او د حدیثونو لیکل شوی نو د څه کو چاته چې کم یادو هغه یادو دته چې کوم حدیثونه یادو دغه پرانا کې فتوا ورکړه کدا حدیث ته په مخ کې دم دي فتوا نه ورکول خو حدیث وسره نه خو بیا دغه بل حدیث مونږ ته معلوم شو مونږ ته خو ورسید کنه به په صحیح سند سره دي یو حدیث دي نو مونږ به د الله په مخ کې څه جواب ورکو اخو د الله په مخ کې معذور شو الله بل اجر ورکي خپل کوشش وکړو مهنت وکړو کوم دلیل چې ته معلومه پرانا کې جواب ورکو خو مونږ بس وایو الله دې چې الله مونږ هم د حدیث پرې خو د پلاني د لاسه الله بو چې دام خو کړو زه صحیح ده دغه چې پلاني ویلو چې نشته نو تاسو به وایي چې نشته نه الله بو چې صحیح دی پلاني ته خو نو معلوم تاسو ته خو درور رسیدو کنه چې دې جو حدیث دی نو تاسو بولی په سره نه کوله نو موږ به سوچ خپل مذهب نه نشوړې دي ها یا امام صاحب نو ویلي یا مولوی صاحب او صاحبيات صاحب مفتي صاحب نو ویلي نه اوس کوم علما چې دا وایي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دغه دوه کانی رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا ټوکړه گزار کړه نو موږ چې سید په بل حدیث کې دا شته چې رسول صلی الله علیه وسلم ور شبل کانه راوړه خکه دا به کې نمی لکه دا ختم کړه خبره په دغه حدیث کې دلیل لري چې دریونه به کوم باندې استنجا نه کوي څنګه یعنی عبد الله ابن مسعود دوه کانی راوغست غشان ټوکړه وسره راوغسته یعنی عبد الله بن مسعود ته پته چې دریونه په کوم نه کې ځکه خو سره غشان راوړو کنه کاغه ته پته چې دریونه په کوم کې هو دوه کانی راوړل رسول صلی الله علیه وسلم نو دې کوم د دلیل دنه پروت دی چې سره به کې سوچو کی نو صحیح خبره ده دا ول علم عند الله چې دریو کانونه په کومه په دې باندې استنجا کی نه کی خدا مثلا موږ ذکر کړو چې ګوره د هغه د پاره د چې یعنی یو سره ډکو د سماته وچی دا غي د پاره دی یو سړی ته چې میچا جو کړی نو په یو کانه باندې گزاره کیږم کولای شي درشن یو سړی وب استعمال کی دغه سره کانه استعمال یو کانه استعمال کو دکی میچا جو کړی به او د سوچو یو کانه استعمال کو نور یو سره وب استعمال کړي هیڅ خبره نه ځکه چې وب سره استعمال شو خدا خبره مونږ الکو چې کله وب نه صرف کانی نو په شریعت کې دې لپاره آداب راغلي یو ادب دا دی چې درې کانی وای د درې کانی به سره پر دی روایت کې دا راغلي چې د یو کانی د دوبور بالکل د منزله شو د خلیله شو او د دوی سیډونو له شو دغه شان د ادب خو شي چې کانی به واړی ډیر غټ غټ نه او نه بالکل واړی چې باندې صفای نه کی او دا د فائدې لپاره ساتي چې استنجا کوي سړی په کانو باندې کوي او غټ کانه راوړي چې دغه درې طرفه یې نو بس علماء دې اجازه ورکوي دا درې طرفه چې نه د دې حسابي کې لکه دا چې درې کانی والله اعلم خدای استنجا ګوره فرض د لازم ده او تاجو خبردار چې زمونږ بعض مولیان صاحبان دا وی د سنت ده استنجا څه ده سنت ده به په خپل دغه مولیان تعریف د سنت دي چې کوي سنت هغه کار کوي چې رسول سم کله کړي او کله نه کړي اوس د دې مولیان مبارک چې موږ خبره کوو یو خلک را بشیر مرینم نشي ته وی چې مولوی سی ویلي نو اوس عقل دا مني چې رسول سم کله استنجا کړي او کله به نه کړي منګه کولې شو دي شي ها نشو کوله هغه پاک انسان به څنګه کار کړي چې کله به استنجا کړي او کله به نه کړي او الله ته د پاکوالي حکم کړه هغه په خپل وی پاکوالی نیم ایمان دی او دا درې کانی ولي خولې دي چې صحیح صفایو شي دا طریقې ولي خولې چې صحیح صفایو شي او دا
بس بکوي دا سنت ته ویږي ولې سنت ته لکه بس مولوی سی ویلي کتاب کې راغلي فقه کتاب کې راغلي دی نو د فقه کتاب خبره به علمنو چې کله راغی سره دلیل دا خبره اوس د منلو دا فرض ده ځکه هغه بیا دا وی دا مسلې ته راوستي ده وی د درهم امره ګندګي کې پسړی لګیدلی نو اس خبره نه ده ته درهم د مسلې د کم جن راوغست شریعت خدا وی چې کله مونږ کې نو نه بدی په بدن باندې ګندګي نه بدی په کپړو باندې تب کې درهم د مسلې کم جن راوښته وی درهم د پدی چې دوبور خله درهم امره ده نو استنجا سنت ته فرض نه ده مطلب چې دومره ګندګي په چا لګیدلی نه هغه خیر دی خو شرمه ته دا مسلې خو موږ د خپل مولوی سره نه دی ورېدل دا ستا په مخ کې نه کوي دې زه په دې خبرې چې زه د کتابونو ګورم دغه او د مسلې ګورم ډېری مسلې دغه مولیان چې کوم حق پټي هغه د عوام په مخ کې نه کوي ځکه چې بیا د عوام په فطرت تیر پاسي به شوی ته سبا ګډوډو سره شوی په دې نشي ویل راکې دا شتي کتابونو دې دکتې دي نو دا زکات موږ وی چې دا فرض لازم ده یو سړی د سماعت یو کې راغی نه بعد بده څه کوي استنجا وکړي او د سماعت مطلب دې کوم چې ته شي میچاځي اوس او د سپدې ماته کې سړی نه هوا لاړې شي او دغه مسله مخ کې بیان کړو چې راغی سره استنجا لازم نه خو د صرف مات شو دا دغه مسله شو د استجمار د استجمار وای استجمار یعنی کانی استعمالول یو مسله سره پاتې شو هغه ده که یو سړی په ټیشو باندې ځان پاک کی نو جایز دی یو سړی په کپړه باندې ځان پاک کی نو هم جایز دی ولې ځکه چې رسول سم هغه څه خولي چې باغې منه ده مطلب چې دین علاوه چې سړي باغې جایز ده به دې ذکر رسول سم غشان ذکر کړی دی وډو کی په دې وینه کې نو د دې سره به دا خبره ده ساتي چې هر هغه شی چې نقصان انسان ته رسي باغې نه کی درشن یو محترم شی ته کوم چې سړی پان راړي او باغې باندې علم لیکلی شوی موږ په دې نه کې به د غشانه وډو کې ولي خاص کړی ناډو کې په دې چې د پیریانو خوراک ته یو دویمه ده په دې باندې سپای خنه کې ځکه چې مېنی درې مده چې کې دې چې د انسان خوب کې غشانو باندې سپای خونه کې د غوازه خبره کې دې شي چې د هغه زناوري چې هغه حرامي نو بیا خو د پلیت دي خکه د هغه زناوري او د هغه ساروي چې هغه پاک دی او حلال دی نو بیا که دا پلیت نشي خو په دې باندې صفائی نه کیږي خه ګندګي ته جوړي او دا مسله مخکې روانه ده چې یو ساروي غوخه خوړه کیږي نه د میچاځي پاکي دی او کنه ان شاء الله نن به بیانو تفصیلا او درېمه په کې دا خبره ده یا دویمه په دې غشانو کې چې یو حدیث کې راځي چې دا غشان د پیریانو د زناورو خوراک دی د پیریانو د زناورو خوراک دی د پیریانو خپل خوراک څه دی دا وډو کې شو نو دا غوی د زناورو خوراک چې دغه د غشان دی نبی دې کې یو نادره فائدہ چې یو شی پیریانو له فائدہ ورکړي ته په استنجا نشي کولای نو دغه شان چې یو شی زمونږ زناورو او سارو له فائدہ ورکړي کوم چې موږ سره ولاړ دی او دی نو باغی به استنجا نه کوي ځکه چې پیریان ته فائدہ اخلي ته به استنجا نه کوي دغه شان کوم شی چې د دې زناورو لپاره استعماليږي او دوی د فائدې شی دی باغی به هم استنجا باغی به نه کوي دا خبر به کېدن نه رااله دا باز را ګرم شي وینه ته حدیث خو د قشان دا چې زمونږ سره غ تعصبي تاسو چې هر مسله په قران او حدیث کې او دا مسله کوم ځای په قران او حدیث کې چې یو شی زناور له فائدہ ورکې په دې به استنجا نه کې نو موږ دا وایي چې عقل نشته دې سړي قران او حدیث نه استنباط کیږي مسله تر وشته کیږي خو قران او حدیث نه وشته کیږي لکه چې سړی موږ ته دا وایي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم غشان ذکر کړی دی وړو کې ذکر کړی خو تاسو خدام وایي چې په شیشه باندې نه کیږي نو ګوره د ځان نن بکی مسله بیان کړه دا قرآن حدیث کې نشته دا خو به فقها دي الله وبخي
هغوی بیا په کتابونو کې دا مسله ولیکله چې په شیشه باندې هم نه کېږي. نو مطلب چې دا مسله په شریعت کې نه وه، بیا وروسته چا پوره کړه؟ فقهاو پوره کړه. موږ ورته نه دا شته په شریعت کې، قرآن حدیث کې شته، خو ته پرې نه رسېدلی. وایي څنګه؟ رسول صلی الله علیه وسلم لا ضرر ولا ضرار، نه به چاله نقصان ورکوي نه به ځان له ورکوي. کوم سړی چې په شیشه باندې اودس وچوي نه دې ځان له نقصان ورکوي. نو دا مسله د حدیث نه ثابته شو. خو چې سړی د حدیثونو نه لري او د حدیثونو سره دښمني یا به چې د حدیث کې دومره سوچ وکړي او صرف دغه ته کار ویل نه چې په دې حدیثو کې څه نقصان راويسته غواړي. الله سبحانه وتعالی د حدیثونو سره زموږ د شوق خډیر کی او الله سبحانه وتعالی په دې منهج باندې موږ د مرګ پوری ساتي. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی. دغه نه بعد حدیث ته وعن انس رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بیت الخلاء ته ننوت. او ما په تیر شوی درس کې دوه وجې ذکر کړو دي. د خلا ولي وای انسان خپل کپڑے وباسي نو د کپړو نه خالی شي، یا دا سړی چې دلار شي نو د دنه یعنی چې څوک او دس ماتي هغه به کې نه نو د ځای خالی پروت دي، نو ځکه دې بیت الخلاء وای. کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بیت الخلاء ته ننوتو یقول ننوتو مطلب چې کله به اراده وکړه او هغه ته به ورغی نیو د ادب خو شوی د چې کوم خپل مخ کې ګسه راوتو کې به خی ایدا پر خپل دلیل دی ان شاء الله. نو رسول صلی الله علیه وسلم بدوي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق علیه، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې. په نور روایتونو کې سره بسم الله مراغلی ده، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث. په باب باندې کې پیښ ولګي خبث او که سکون پر راولي خبث، دوه صحیح دي. اوس دا ذکر دی کنه نه؟ دا ذکر دی کنه نه؟ دعا ده کنه نه؟ یعنی یا الله ز پناه نظم بتا پر لاس مو چتو د ذکر نه ها؟ دا خو به مطلب چې دا کم خلک جلاس درځي کې نو چې دعا منکر دي. کله چې موږ د وجب تعزیت کې او بلاسنیو کې دعا شتي خلاص او چتول نشتی تا و بیان وي دعاګانی نه مني ته وګوروي نه تم به چې کله امام ته ورننوزي او سلخانی ته ورځي دغه ټیم کې ودرې ګلاس او چتو کنه دعا دی او لاس نه چته وي نه رسول سم نه دی چت کړي نو موږ هم دغه وایو کنه چې رسول سم لاس نیو کړي تعزیت کړي دعای کړي خلاص به کې نه دی چت کړي چې هغه نه چت کړي موږ هم نه چتو. جمعه ته چې رانوزي دعا وایو کنه وایو چې وضو وایو کپڑے چې غوندو وایو د شان نور زې په ځای کار دي چې اته واست معلوم دي لاس په کې چوچت کړي نه لوچت کړي حالکه دعاګانې دي نو بدرځي کې تولې لاس نوچته وي رسول سم د دعا کړي د خلاص نه لوچت کړي د ذکر کړي خلاص نه لوچت کړي منګم د شان وایو چې رسول سم تعزیتونه ډیر شي کړي دي لاس نیول ته خو په یو ځکه ما غلاس نه لوچت کړي سم دعای کړي دا بس منګم باغه په طریقه باندې تعزیت کو او مجبور شي دینه دا خبره چې ورته دي سیو کې نو د زړه ته فریوزي وي دا خبره هم زور وره خالته به مجبور شي دینه وي دا سړی له بس جواب ورکول چې خواله چې ورغلی تعزیت له دا د ایمان پوری خبره د دې بازو دې سره سوچ وي الله له بس جواب ورکو او د بازو دې سره سوچ ته وي دا چې خواله چې ورغلی دته بس وایو ځکه چې هغه به وځي تلاش وچت نه کړ خپه بشي کنه دا غسر بسو زه خیر دی کله الله خبره مونږ منل خو چې دغه نه ونوزو د کلی د عادت او د تقالیدونه ای سوال به دوی چې دوی بل دین راوړي بل په کې غټ ټایم سوچي وي چې مونږ وو چې لاس موچت کو ما به ویني نه غټ سوچ به دې ته دی دعاګانې نه غواړي ځکه دې ټیم کې وسه دعا غواړي زه لاس موچت کو به دز مخله رواج سکن نه تیر شي به مخله رواجي کوم دعا د وخته یو هم نه د وختري خو دومره ده چې په تعزیت کې ناسو د دې پته ولګیدا او د په کاروم دغه دا غیر دې سره څه کار چې مړ جهنم ته جو کې جنت ته جو خو چې صرف د مړي د مشراو د پته ولګي چې زنه سومه ګوره ډډه مې لګولې والته ویلې مو چې لاس چتو نو کته یېری د وته په وخت کې بیا وایي زلاس مو چت کو نکالته نه لیدل دلته خو دی ویني کنه به څلور کسان راغلي دي نو دی یو لاس مو چت کو اوس کې دي شي د دې په یو نظر پورې وته د نور درې چې کوم راغلي دا خو پته ونه لګیږي نو اوس باغوم په نمبر وی لاس مو چت کو
چې هغه پته ولګي کنه د زه حقیقت بیانوم که څوک انکار کوي انکار وکړي چې پته ولګي به ناشته چې دغه دروازې نه بهر خپکېږي د مړوي خلک چې مړ شي الله تبا برباد کړي لکه ته مخکې لاس اوس لاس چې کړه سوي بایک هغه موږ راغلو ځکه چې راغلو د پلار بالا سیو کې ناش هغه راغله نور داسې پیژنم نه وي نو خبره رنوږدېږي بل چې ځي خو لکه تاسو ته مې یو فایده ذکر کړه چې دې ذکر دام ذکر د خلاص په کې څوک نو چې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم اوچت کړي دلته د دې څه مطلب دی د ذکر خبث او خبائث ستوي کمنګه په دې باب باندې زمو ولګو الخبث والخبائث نو بیا د خبث مطلب دا شو چې هغه شیطانان چې هغه نران دي یعنی مذکر دي والخبائث او هغه شیطانان چې هغه مؤنث دي یعنی نر او ماده کاغه زنانه دي او کاغه نارینه دي او کبه دی باندې سکون ولګو جزم په ولګو خبث والخبائث نو بیا مطلب دا شو خبث مطلب شو پلیتی او د خبائث مطلب شو پلیت کارونه نو یا الله زپنای می سم پتا پوری یا پنای غوړم پتا پوری د پلیت او د خبيث کارونو نه یا د شیطانانو نه کاغه نارینه دي او کاغه زنانه دي ځکه چې دا زید شیطانانو دي دلته رجمه کې شیطانانو د غزې ډیر خوښتي نو یو ادب دام دی د قضای حاجت چې په دغه ځکه به وخت ډیر نه تیرې نه سبب کې موبایل ګوري موبایل کې سره غلي سره بده زه چې سره دغه ځکه په دې یره کې جلد مل نشم چرته یی زمر خو هیڅ پته نه لګنه ساره نو نو زی خپل کار پوره کووس نو باز به کولای جو بالله سیګریټ اسکی او باز به کې چې موبایل ګوري او د لپاره د انګريزان خدای کار کوي خدای زمونږ دایم کې ابګه اخبار ګوري سحر چغه ورنن وځي وسلخانی ته اخبار وته د پلس سره خو دی دا کینی خپ آرام خو په بخته باندې چوري اخبار ګوري نو زه خو دغه زین سره غو مینه لري خو مسلمان خدای شان نه لري چې پالتو دغه ځکه دنه ناشي ځکه چې زه د شیطانانو د جمع کېدو دی د دعام دی لپاره ده چې الله زه خو دې ته ورنوزم خو ته می وساته ته می حفاظت وک چې واپس روزي خیخ په برامخ کې او کومه دعا به وې غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وسوال پزله کې دا راځي چې سړی ورننوزي زره در دعا خو منګ ووري د چې یعنی د شیطانانو نه پناه ونی او په الله پوری خو چې سړی راوځي وي غفرانك یا الله و بخیر دې څه مطلب یو وجه دا چې الله دا وخت ما بغیر ذکر نه تیر کو د ذکر الله نو خو نشي غست یا الله بخانه راځي دوی موجه فهم دا چې د انسان د اخر د غن نه دا بوج نه خالص ونه د پشان دی الله مر بناونه الله اکبر دوی حکمت بګی دا دی چې الله څنګه چې زما د خېټه او د دې ګندګي د بوج نه عزت پکړم دغه زما د ګناونو د بوج نه مسپک کی دا بګی حکمت نبي شکر ويست الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ان شاء الله دا تفصيل مخ تر روان دي داغینه بعد حدیث ته وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس عنه روایت قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين رسول الله صلى الله عليه وسلم په دوه قبرونو باندې تیر شو فقال انهما ليعذبان يبردون باندې عذاب روان دی وس وما يعذبان في كبير او سرغټي خبري دراسه په عذاب نه روان اما احدهما هرچی دا یو د بدوی کی فكان لا يستتر من البول میچازونه بزن نه ساتو وفي روايه لمسلم روایت کی لا يستنزه من البول ځان به نه پاکو واما الاخر د دویم چې کوم دی فكان يمشي بالنميمه د بچغل خوري کوله دیو خبره به یو توړه د بلغه به بل توړه ثم اخذ جريده رطبه برسول سم یوشنه لختره واغسته فشقها بنصفين هغه دوه ټوکړې کړه ثم غرز في كل قبر واحده په هر قبر کې یو نه کړه قالوا يا رسول الله لما صنعت هذه يا رسول الله کار دی وریوک رسول الله لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسه
کېدای شي چې د دې لاسته عذاب کم شي دا وخت پورې چې دا وڅ شي نه متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. د بدی حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله په قبر کې دنه عذاب شته ثابت شو او د قبر عذاب حق دی ثابت دی د قران او حدیث پرانا کې او د دین چې انکار کوي هغه جاهل سړی. او الحمدلله په دې باندې ما تفصیلی یو بیان هم کړی کې چې تاسو اوریدلې شتي د ملګرو سره چې د قبر عذاب ثابت دی په کومه دلایل په دې باندې خوري او کم چې د دین انکار کوي دا غوښه دلایل دغه جوابات مونږ کړی الحمدلله. یو دلیل د قبر د عذاب د حق کېدو هغه دی چې دا کوم کند چې دا د اسی مګنی پالتو په دې کې دنه عذاب مشتي په دې کې دنه نعمتونه مشتي. نو دا عذاب او نعمتونه اصل کې دا په روح باندې دي. اصل کې بصری په روح او کله نه کله کنیکشن بدن تم راځي. لکه څوک نه ته پوښتنه چې دا عذاب په روح باندې دی که په بدن دی دا نعمت روح ته ملوي که په بدن ته ورسې جواب ورکې صرف بدن چې روح دی اصل روح دی او بدن ته د کنیکشن کله نه کله زی او باقي خپل دلیل کله چې سړی خوب ویني په خوب کې روان دي تله ګرځي او خپ آرام پروتي خو کو سره کسته به خبري کیمنه چې دیوس په کلی کې ګرځي اکثر سړی کلی ته لاړ شي پروت په سعودي کې تله کلی ته بل سره خو کې پروت هغه د سپت چې د کلی کې ګرځي هیڅ پته وته نشته. د قبر د عذاب هم دي شي خو به دې ته وکړه نه دې به کله کله غر ته وخی جوړولي اکثر دې کې سره دنګ جن راولي چې راولي کې دغه شریک د ورپاسې ټوب کنیکشن راغی ستته بدن ته. اصل خدا خوب د روح لیدو دا خوب ګره د روح سره تعلق ساتي. نه دې به کلی تلاړول د ګرځېدو د غرن راولي کنیکشن بدن ته راغی د سره پاسه د مرګرو ته سړي خوب ملو راولي دمه دغه شان مسله د قبر د عذاب الله دې موږ بچ ساتي او دغه شان مسله د قبر د نعمتونو الله دې موږ ته نصیب کړي. دا زید باقی تفصیل نه دی او بیان اور هغه تفصیلی دی. بیا رسول سمو چې سدومه غټه خبره نه دی چې دوی ته به عذاب ملوي. شاوجي مطلب دی چې د دوی چې کوم روان ګناونه دي د جوړه ګناونه دي نه مطلب دی راځي وی دوی ته په دې ګناه کې عذاب نه ملوي چې هغه نه بچ کېده ګران او بچ کېده ته آسان خو دې ځان نه بچ کړي. ذکر یو حدیث کې دا راځي چې کله رسول سمو و ما يعذبان في كبير دوی ته ګوره په غټه ګناه کې عذاب نه ملوي. رسول سمو ولی نه وی ګناه ګوره غټه ده. نبی دې چې رسول سم دا خبره څنګه کې د دې لپاره کوي چې سید ګناه غټه ده خو بچ کېده دي سو آسان دې ځان نه بچ کړي. اما احدهما هر چې ده ولنه دي فكان لا يستتر من البول دې به میچاز ولا النسات. دلته یو فائدہ چې دا قبرونو والا په دوی باندې عذاب دی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه پته ولګیدا الله وتوي دې ځکه الله ورته وی چې دوی باندې عذاب دی ځکه چې دا کار د دې پته لګیدا علم الغیب دی او علم الغیب د الله سره الله خبر کو چې پیغمبر اوس دا خبره وی وای د خلکو د جویت مې برت واخلي. نو دې ډېری خبرې دي که هر خبرې نه موږ ثابتو چې پیغمبر سره علم الغیب دی بیا خبره ختمه شو. رسول صلی الله علیه وسلم د قیامت نه ذکر کړی کني دي لیدلې دي چې دا نه خي نه دي به دا سره علم الغیب نه موږ ته د جنت او جهنم باس کړي موږ ته د قبر د عذاب باس کړي په قبر کې سکی سن کې دا موږ ته بیان کړي دا ټول ته الله خولي. نو دې چې کوم الله وی چې بدوی باندې عذاب روان دي. دویو مسله دا قبرونو د مسلمانانو که د کافرانو بعض علماء دا قبرونو د کافرانو نه که د کافرانو شنو بیا دا ګناونه دوی لپاره کم دي څنګه ګناونه او کفر کړي نو پرې چې میچا ظلم ځان نه ساتي. جواب صحیح خبردار چې دا قبرونو د مسلمانانو څنګه چې په یو روایت کې دي راځي مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرين جديدين رسول الله په دوه قبرونو تیر شو سو تازه نوی دا مړي د ورځو کې د خښ شي وته چې مسلمانانو دا صحیح خبره چې د قبرونو د مسلمانانو رسول الله دا ولنې چې کوم ځای میچا ځنه بزان نه ساتو. ادي لپاره دا حدیث راوړل چې میچا ځنه بزان
ساتي. نو دې ځکه مسله بیان کو د میچازو کمی میچازي پلیتی او کمی پاکي او دا مسله به تاسو ان شاء الله تفصیلا بیانوم د دې لپاره چې تاسو په ورسي او تاسو بجله مطمئن شي کمی میچازي پاکي دي کمی پلیتی دي نو یو خو د انسان میچازي دي دې کې خو شک نشته اتفاق د جلا میچازي سړي پلیتی دي صرف دومره ده چې هغه ماشوم الک چې هغه د مور پي خوري صرف نو د هغه د میچازو پلیتواله لک کم دی د دې نورو میچازونه او ان شاء الله دا مسله الته مخته حدیثونه روان دي الته بیان کو به دا بکیم بیان کو چې ولې د الک میچازي صرف د جنې د ولې نه الته ان شاء الله خپل ځم بیان کو. دویم قسم میچازي د زناورو دي. نو زناور به په دوه قسم دي حیوانات په دوه قسم دي. یو هغه حیوان چې دغه غوښه نه خوړل کیږي حرام دی نو څنګه چې د خوراک حرام دی نو دغه شان د زړه میچازي پلیتی. دویم قسم حیوان هغه دی چې دغه غوښه خوړل کیږي حلال دی نو آیا د غوشان د میچازي د پچی د پاکی دی او کنه نو بدی کې د علماء اختلاف دی. اولنې قول لري چې دا مطلق پلیتی دي په دوايي کې نشي استعمالوله او اسخم پلیتی نه څنګه استعماله. دویم قول لري چې دا پلیتی دي خود د دوايي د لپاره استعمالول شي او دریم قول لري چې دا پاکی دي په دوايي کې استعمال دي شي کپ کپړو باندې ولګي نو بای کې مونږ کی خود مرده چې طبيعت یعنی کرکتی انسان کوي او دا مسله کې تاسو ته دې ماته استمخ کې بیان کړی و چې دیوشینه کرکه کول مطلب دا نه چې شی پلیت دی. اوس انسان چې الټي وکي نو د الټي نه هر انسان څه کوي کرکتی کوي خدای دا مطلب خو نه شو چې دا پلیت دی په کپړو باندې ولګي د یوموس بګینه کی نه مسکی. دا دریم قول چې کوم د دلایل پرانا کې دا مضبوط دی او زموږ کار خو دلیل سره دی کوم چې دلیل تاوی موږ سره تاوی او په دې باندې تقریبا 15 سره پاسه 15 دلیلونه دي چې دا هغه ساروی میچازي پاکی دي کم ساروی غوخه چې خوړی کی او زبرت یو څو دلایل بیان کوم. اولنې دلیل حدیث د عرنیینو چې په صحیح بخاری کې او دا یو قوم د عرفات په خوا کې اوسېدو بیرالو مدینه ته نو چې الترالو د غزيغه هوا موسم د بخرانه بیمار شو رسول سم هغه ته علاج خو چې تاسو شي جلو کوي د وخانو پي او میچازي دا وس کوي الله سبحانه وتعالى غول دي دلاسه شفا ورکړه. وس کده دي اوخ د میچازي پلیتی دي نو دی پیغمبر په خپل بل حدیث کې ویلي ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الله ګور تاسو په حرام شی باندې شفا نه درکې ګورې نو به دې چې څنګه حرام هغه ته خې چې دا شفا د پر اوس کوي دا پیغمبر په خبرو کې خو ټکراو نشي راتله چې یو طرف ته وایي چې په حرامو کې شفا نشتی بل طرف ته خپل حرام خې وي دا دوی د پر استعمال کوي نو باز به سوي الته د ریبو سره قینچانی دا حدیث وسنګ پرې کېډیر طریقې ول ورزي وې دا په غوي پوری خاصو جی دا ټکي زموږ داخله کوم ډیر استعمال خاصو په دې کې د شتي خاصو بل دا پیغمبر خو دومره فصیح انسانو هر خبر ول ورتله نو ولې نه وی چې ګوره تاسو ته مې ملګرو دا ګوره دوی لپاره تاسو لپاره نه دی ګوره په کار چې بیان کړي وي کدي سی وینو په پیغمبر لازم و چې موږ ته بیان کړي چې دا علاج چې کوم خیمه د دې قوم لپاره خاص ته ستاسو راتلونکي امت لپاره ګوره دا مسله نشته دي سینې دی ویلي چې نه دی ویل خبر عامه پاتې شو. یو مولوی صاحب ملیدل د انډیا هغه دلایل بیانول په دې باندې چې دا وابیان اهل حدیث گمراه خلک دي نو یو ورې په دې باندې دلایل او کمپیوټر لګول هغه پروجیکټر هغه دیوال باندې چې راځي هغه پغی دلیل خو نه اولنې دلیل
ما چې دې وګوره کم دلایل خې زموږ د گمراه کېدو سړی به ورسره جواب ورکړي اولنې دلیل دا دی چې دوی د اوښانو مچاج اسکي نو چې یو سړی د اوښ مچاج اسکي نو تاسو وایي دا به څنګه سړی نو بیا ویډیو سټارټ کړه په هغې کې یو څو عرب ولاړ دي د مچاج اسکي د اوښانو دا ویې ګورئ دا لیډیز دي دا وابیان دي دوی د اوښانو مچاج اسکي د دې د لاسه موږ ګمراه کړو نو په هغو کې به یا عالم نه یا به ټول او به کې عالمان خو هغه هم د ده په شان وو چې یو بجې پاڅېدلی وی نه چې بیا خو دا دلیل دی والعیاذ بالله چې رسول هم د ګمراهۍ خبرې خوري دي او د صحابه کرام والعیاذ بالله ګمراهان وو دغې د صفا حدیث دی دلته دې سره څه وکړو نو دا یو دلیل شو دویم دلیل موږ سره تېر شوی دی یاد دی ده د اوښانو په غوجله کې د هغوی د ودرېدو په ځای کې چې رسول ته پوښتنه وي لمونځ نه کیږي حدیث کې دا راځي جابر د حدیث په صحیح مسلم کې یا رسول الله اصلي فی مرابض الغنم کوم ځای کې بيزي ګډه ولاړ ته لمونځ کوم وی کوه اصلي فی مرابض الابل کوم ځای کې چې وخا ولاړ رسول الله وینا نو کوم ځای کې چې بيزي او ګډه ولاړ الته په چی کنه وای میچاجي بچی ته کړي کنه وای کړي نبی ابو څنګه لمونځ کوي چې دا پلیتی دي د اوښانو د دې راسنی وی چې پلیتی ځکه چې بل طرف ته ویس کوي د قوم ته اورنیینو ته ویس کوي خو هغه ته حکمت بیان کړو چې دا شیطانی خوې بګیره دریم دلیل انس بن مالک رنوی په صحیح بخاری کې دا ناشنا دلیل یې دي ساتي وی کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلي فی مرابض الغنم قبل ان يبني المسجد ورسول صلی د بیزو او د ګړو په غوجله کې موږ کو مخکې دینه چې مسجد نبوي جوړ کړی وي مسجد نبوي لا نو جوړ کړی داغه نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم په غوجله کې ولاړو موږ وکاو په صحیح بخاری کې دا حدیث دی نو غوجله کې څه پراته غوډه بکینه سلورم دلیل واوره امام بخاری راوړی تعلیقا د ابو موسی اشعری عن فعل له وی کله کله ابو موسی اشعری عن منځ کو او د خپل لاندې به غشان پراته وو پچی به پرتی وي د اوښانو یا د بیزو ګړو یا د بل څه چې هغه به حلال څاروي نبی ابو تملګرو وی ک الته دې موږ کړی نه پاک زیته وړېدلې وي الته خو نه هغه بوته وی ها هنا وثم سوا دا یو دغه یو شی دی وي د امام بخاری راوړی او د دې حدیث سند پورا وصل شوی د صحیح سند دی ګور ابو موسی شریدن وی ها هنا وثم سوا دا یو دغه یو شی سلامت او جلته زی نه رسول دلیل نشو سلورم پنځم دلیل مواره صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې طواف چې کله کو نو په اوخ باندې سور او طواف کو شرب وجدا څنګه دلیل شو تاسو دغه وشته شي د تاسو دلیل دی اوخ بلازم چې د میچازي کړي او به طواف کې لیای څنګه مسجد حرام ته جلو خو نه بس سلمہ رضی الله عنها هغه د رسول الله اجازه وخت رسول الله ته سیده په اوخ باندې طواف وکړه هغه له اجازه ورکړه دلیل له باندې چې دی میچازي پاکي نه وي چې نه شپږم دلیل شیخ الاسلام تیمیه رحم الله دا ناشنا دلیل ذکر کړي وی عام امت چې د غویانو باندې غوبل کوي کنه کوي او دا غویان به میچازي کوي کنه کوي اندي سر بس کو هغه وی عام امت دا چل کوي عام امت نو دې ټول امت په اجماع د جنا پاکي دي اسی په خپل باندې بس په کوي پاکي نه دي او د ناشنا د علماء الله ناشنا سوچ او دماغ ور کړی دا د دلیل د عوام اکثر چې ته د دلیل بیانې خصوصا د متعصبه هغه په قران او حدیث نه پوي زمړوي سه حدیث کې اته به د دلیل بیانې په دې مبارک یې څه خیال نه نبی بغلی شي هم دلیل دا دی چې عام صحابه کرام او تابعین او دوی سره ساروي ساتلي په هغه زمانه کې ودار شړي سره او د یو نوم دا نه دی نقل چې هغه د ویلي چې د دوی د پچې د دې د میچازي د پلیتی د پکاره چې یو خو بګویل وکنه
نو دا بعض علما کوم چې پلیت دي هغه د دلیل بیانې وګور پلاني صحابي په کپړو لګېدلی وي میچاج هغه کپړې وینځل دا دلیل لري چې پلیت دي یو سړي په کپړو باندې الټي ولګېدي اینځي به کنه به اینځي به نو چې وینځل مطلب دا چې الټي پلیت دي نه یو سړي په جامه باندې وینه ولګېده لګا وینځل او په تیر شوی درس کې کامخ کې درس کې موږ دا ویلو چې وینه صحیح خبره ده چې انسان وینه داسه ده پاکه ده پلیت نه دا شپ هغه وخت کې هغه په پیزارو کې مونږ کو غالبا دا هغه مونږ نو پیزار کو دا سنت طریقه در رسول ثابت دي دا جنازونه او دا قالینه دا په وخت کې نه وي نو د دې پیزارو لاندې به هغه د پچی لګېدلې وي په دې میچازو کې به ورتیر شو غوجلې ته ورنه او بیا وروته د یو نه نه نقل چاګه د پیزار لاندې صفا کړی چې دا پر پلیتواله خطر نه دا یو دلیل دی اتم دلیل لري امام ابن ابي شيبه رحم الله امام عبد الرزاق دا روایت راوړي چې پیر عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کو او داغه په خېټه باندې وینه لګېدلې و او پچی په لګېدلې وي یا په غشان لګېدلې و ځکه چې یو ساروی حلال کړو او چې منځل راغی نو په خېټه باندې ښکارېدو بانګي وي چې څنګه بانګي جمعه ترانه نه وته انا کې زمونږ صاحبان وی زمونږ د فقہ چا جوړ کړی دا عبد الله بن مسعود دا عبد الله بن مسعود خپل کار دی دا ول به نه مني اسی بخلو عبد الله بن مسعود جوړ کړی چې عبد الله بن مسعود جوړ کړی عبد الله بن مسعود خدای چل کړی سو دلیل نشو اته نام دلیل دا ورچې د عام بلوا مطلب نه دا مسله عام امت تر په خشوي دا څنګه دی پیغمبر دا خبره مونږ ته بیان نه کړه په یو صحیح حدیث کې دا نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر خو راغلی دی لپاره چې امت ته مسلې واضح کړي نو ولې موږ ته دا نه واضح کوله چې ای امتیانو دا مسله ګوره تاسو ټول تر په خدا خو یاد ساتي چې ګوره د دې نه میچازي سری د پلي دي او ویلې نه دي موږ ته نو دا دلیل به ان شاء الله کافي دې سره مطمئن کی کنه مطمئن کی چې هغه نه مطمئن کی به هغه سره هغه به موږ ته علاج نه معلوم ندین واضح شو چې کم ساروي هغه خلک کیږي دغه میچازي سړي هغه پاکي دي اگر که موږ دا مطلب نه چې کوم کپړو دی لګي او بس ته پکې نه موږ وایو چې کپړو دی پاکي کا خو کې دې شو چې چرته چې سړی به موږ کینو موږ سره صحیح دی او د دې مسلې دلاسه چې الته مولیان دا و چې نه د پلیت دی ردی شي زمونږ دی بیلمازو ته چې خخ کولې دلیل او عذر ملاو شوی راځي کنه منځ بس ته غوجلې تورغله وملګي زه ته ورځه ساروي مې راويستو زه ته ورځه ورغله ما میخه بوج هغه غوایم بوج دغه خبرې الته چلی چې چا در منځ وي یا دغه خبره کې نکه دا خبره وته خو نبی به کې دانه چلی چې غوجلې تورغله ما ساروي مې راويستو دا چل مې کو دغه مې کو ورسېدې به مسله کنه ندا دلته دا بول ټکه راغلو فکان لا یستتر من البول ځان به نه ساتل میچازونه نه ذکر دی بول سره مې ته تفصیل وکړو دلته دا مسله ثابته شو په دې حدیث کې چې قضاء حاجت بوخ کې بزان د میچازونه دارونه د دینه بزان ساتي کور اکثر لکه سړی کله سوچي چې میچازونه ځان نه ساتل هین خو استاد کې دوه بولګي او الله سبحانه وتعالى غفور رحیم دی نو الله غفور رحیم هم د ګور سخت عذاب ورکه کله سړی په دیم راټینګ کی کله سړی ته دیشي ګناونه وبخي چې هغه د زمکه نه اسمان ته رسیدلی او کله په دې کې مرونی چې دوه ساس کې بخپو باندې لګیدلی نو الله نه یې په کار دامیش او الحمدلله د ادب مسلمانانو کې بل څه کې د ادب نشي زده میچازونه ساتي هغه پینټ چولې پینټ کولاو کې او د قسم میچازیو کې او بیا قسم پینټ بند کې وروزي او زمونږ د اباجي صفاتونه کوي که خلک دین دغه دی وای شړې د پته نشي چې ځم په صفه کې سې خلک شکر دې الله سبحانه وتعالى چې موږ ته دین نصیب کړي و اما الاخر هر چې دویم دی وې د بچو خوري کوله ګوره چغل خوري سمه غټه ګناه خبر عذاب وته ملاو شو وری دا غټه رسول الله حدیث کوي جنت ته به سړی نه شي لا يدخل الجنه النمام ولی د جرم غټته مسلمانانو رانول انسانانو رانول دا غټ جرم دی الله دې موږ دې کار نه ساتي او دا مرز زموږ په معاشره کې ډیر دی خزو کې خو دی
خو دې بعضو سړو کې هم دی او که زه بعض ډېر ویم یو هم کېدی چې خطا نه یم خو تاسو به راته وایي دغه شي چې دی څه په مخه دا خبرې کوي چې موږ کې دا مرض دی دا خو داسې به ورته ډېر کم میلاو شي بل تعبیر به وکړم په دې به نه خفه کېږئ چې داسې به ورته ډېر کم میلاو شي چې دوه مسلمانان یو ځای کوي نور چې ورسره کښېني پلانې پرون لګیا خو ما ورته څه ونوي ما چې اوس ورته څه وی جواب دله دا ورکول غواړي چې که ته په رښتیا په ما مین وي تا هلته ولې جواب نه ورکوو چې خبره دې ما ته راورسوله تا به جواب ورکړی وی که نه دروغجنه منافقه چې نن ته ما ته وایي چې ستا باره کې دا وي خو ما څه ونه وي زما زړه دې هغه ته بد کو زه دې د هغه سره وران کړم او خپل ځان دې روغ ساتلی بیا چې د هغه خواله ورشي پلانې یاره ستا باره کې ډېر څه وي خو بس ما چې اوس به ورته څه ویله هلته وایي ستا ملګری دی بیا ته خفه کېږي اول ته ستا خپل دی بیا ته خفه کېږي نه دې دا خبرې نه چېرېږي که ته په یو مسلمان مینې د هغه دفاع به مخامخ هم کې پیسه به هم کې او که دفاع یې نشي کولی خبره هم را رسوه چغلخور سړي ښکلی علاج علماو دا ذکر کړی په کتابونو کې چې دغه ورته وایه دویمه ده علما وایي که په چغلخور باندې پوه نه شوي که نه نو ستا عقل ختم شوی دی د دې چې تا ته نن د پلاني خبرې کوي ستا دم ګوره پلاني ته کوي دا خبره یاد ساتئ نن چې دی تا ته د پلاني خبرې کوي نو ستا دم نورو ته رسوي نو کورونه دې خلکو تباه کړو رشتې دې خلکو ختمې کړي قومونه یې تباه کړو قومونه ګورئ غټ قومونه داسې جنګونه یې پکې خلولي چې هغه ټول قوم ختم شوی د هغې د لاسه ځکه عذاب هم غټ دی او په دې باندې الحمدلله ما یو بیان هم کړی دی چغلخور انسان هغه بیان واوري هلته ما ټول تفصیل ذکر کړی بیا وایي رسول وسلم دې چلو کو چې دوه لښتې راواغستې شنې او هغې به دې قبرونو ولګولي سوال اوس په زړه کې دا دی چې دا کار جایز دی او که نه صحیح خبره دا ده او مضبوطه خبره هغه دا ده چې دا کار نه دی جایز ولې رسول وسلم ته پته وه الله ورته ووایي چې په دوی عذاب دی نو ته چې په دې قبر باندې دا بوټي نه هلی دا ته چا ویلي چې عذاب پې دی اته خو الله ویلي دي که نه او ده ته چې په دا بوټي نه هلی تا ته چا ویلي دي یوه دویمه دا په مړي باندې بدګماني ده لکه اوس تا خپل پلار دې مثال کې خښ کو او چې څنګه خښ شو دعا وشوه بوټي دې پې نه حل کړو مطلب چې خلکو زما په پلار باندې ګوره عذاب شروع شوی چې اوس پې عذاب کم شي نه ښه امید ساته دې ته سره ضرورت نشته الله وبخلی درېمه وایي نه بوټی پې نه حل که ځکه چې دا بوټی تسبیح وایي د الله نه دې له سبب په ده باندې عذاب نه وي داسې وایي که نه وایي جواب دا دی چې الله خو قرآن کې وایي وان من شیء الا یسبح بحمده هر شی د الله پاکي وایي هر شی د خاوره د ځمکه دم د الله پاکي وایي نو دې ته به کیسې ضرور شو چې ته جدا بوټي راوړی هلته ږدې نو موږ دا کار نشو کولی یو خو رسول صلی موږ ته نه دي ویلي تاسو کوئ بل دا چې دې صحابه کرامو پیغمبر لیدلی او دغه مشرانو صحابه کرامو او عامو صحابه کرامو نه دا نه دي نقل چې هغوی دا کار کړی درېیمه پیغمبر ته پته و چې په دې کې عذاب دی الله ورته ووایي نو موږ ته خو پته نه شي چې دې کې عذاب دی نه دې سره به دا خبره مې یاد ساتئ چې په قبر باندې لیکل کول په قبر باندې نومونه د پلانې د پلاني زوی پلاني تاریخ باندې شهید شي په شهادت ته درجه زموږ په ملکونو کې اسانه معمولی خبر او شهید وته ولیکي دا شهید شوی او آیت ورته لاندې ولیکي او فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي او جنت ته ولاړو نه دا ناروا کارونه ته چې قبرونه پخول او غدنګول نه ساده قبر پکار دی او اصل شی مدمخ کوي تاسو ته اصل څه پکار دی عمل پکار دی الله سبحانه وتعالى موږ له عمل توفیق راکړي دا غینه باندې حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره دا حدیث دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړې ده اتقوا اللاعنين دا هغه دوه کارونه ځان ساتي چې هغه د لعنت سبب ګرځي قالوا صحابه کرام ومن لاعنان یا رسول الله دا کوم دوه کارونه سبحان الله د رسول الله طریقه داوا حضرت صحابه کرامو دا توجه به خپل طرف ته راړول کنه نه دي سی وي دوه کارونه انسان تبا کوي اسی مثال خداولم دوه کارونه ویلې شو خو ویني مثال دي سي یو حدیث کوي وي درې کسان دي الله به سره خبرې نه کوي قیامت ورځ
صحابه کرام ټول توجیه رسول الله سوت درې کسان دا یو خوري طریقه ده دا غو رسول الله کم دوه کارونه رسول زموتی الذي يتخلى في طريق الناس هغه سره چې د خلکو بلارو کوسو کې حاجتونه قضا حاجت کې حاجت پوره کوي خپل او في ظلهم يدغوا بسوري کې رواه مسلم د حدیث او مسلم رحم الله راوړی لعنت چې ویل کېږي په دې سړي باندې نو یا د الله له طرف نه او یا د خلکو له طرف نه لکه چې خلک یې تنګ کړو یو حدیث کې سره دام راځي په یو حدیث کې راځي چې الموارد ګودر کې خلکو د سکو زید التمنه د دې نه منه په دې راغلي چې خلک د دې زوین نه فائدې اخلي لا نه خلک بکتيريږي دا بس د څه په لارو کوشو کې نشي نو یو خو به هيدا د ټول په مخ کې نشي او حاجت پوره کې دویمه ګندګي جوړه بیماریانی جوړه بل ناشنا خبره دوکم خپل عقل خلکو ته راخاره کوي چې زما دغه عقل له او کړ دې شي خپل عقل راخاره چې زما دومره عقل له چې خلکو بلارو کوسو کې دا چل کوا ته د اوچت سړي د خيار انسان د صفا انسان دا طریقه نه ده چې خلکو لار دي خلک به تیریږي هغه لار چې خلک به تیریږي اول ته دا چل کوي دویم سوري کې او د سوري نه مراد ګره هغه سوري چې خلک ته پیدا اخلي او دې سوري شړ زیاده ونه به ګوراله سوري دغه سوري ته نه مراد سوري مطلب چې کم سور نه خلک پیدا اخلي اسبه کې خلک کینی جرګو لپاره کینی د غب شپ لپاره کینی التنا د دې ونو خو کې چې دا ونو نه خلک پیدا اخلي التبم نه کې د ګودرو په خوا کې خلک وبوس کول راځي اول ته چې د سړي د ګندګي کړي د ادب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې حدیث کې خوله دا غینه بعد حدیث ته وعنه بقتاده رضی الله عنه ابو قتاده رضی الله عنه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله خبره کړې ده اذا شرب احدكم تاسو کې چې کله څوک سسکی فلا يتنفس في الاناء نو په دې لوخ کې لسان اخلي واذا اتى الخلاء او کله چې بیت الخلاء ته لاړ شي فلا يمس ذكره بيمينه نو خپل ذکر عورت بخیل اسننیس ولا يتمسح بيمينه او ندي بخیل اسماني مسکی متفق علیه د حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې دلته ورنه سوال پزړه کې درای چې رسول سم وی چې کله تاسو وبس کوي نو په لوخي کې ساما اخلي به एकदम وی چې کله د اسمت لاړ شي نو بخیل اسماني ذکر منیس ته ټول خبرې وبلډي لري نه ها نه دي کې دي شي خلری ده لکه سوچ په ګډیر پکار ده خبره کې دي چې سوچ پکې پکار ده چې نه په خیل اسماني وبس کې نو ځکه اوس دغه د خیل اس تذکره وشو بل څه وجه څنګه ډیر واضح ده رسول صلی الله چې وبس کې صاحب کې ماخله به یو د سمات لري چې ذکر له خیل اسموړه وجه در دوه خبرې بدیو ذکر کړي وي وبدي وس کړي وس به وباسي خو خیل اس ورنه ورلې وره ورسېدې په ذکر دوه خبرې یو ذکر کړي او به خو دې وس کړي خو دا وته خو دغه لار ده کنه نه په دغه لار چې کله وزینو بیا د ادب زدکا نه بدی حدیث کې اوسو مسلې دغه بیان کو به درس ختم کو څه حکمت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نیو حکمت ده دي چې کې دي شي د خلینه ګندګي لاړ شي د پوزینه ګندګي لاړ شي نو وب بس خاک دویم دا چې دا ساجي سړی اخلي دا سا ګرمي د درس یخي وبم ګرمي دا وب بل څوک بس کی د درس شریعت د ادب خوله به دلته دا مسله ده ساتي چې وب په درې ګوټو کې اسکه دا غوړه طریقه د خو په هغه وخت کې چې وب د درې ګوټو اسکو قابلیت دې مسلې ډېر خلک نه دي خبر غوړي امام ترمذی رحم الله روایت ور باب تړلې باب په بیان د دې کې چې وب په دوه ګوټو کې اسکا به باغې باندې دلیل راوړل په دوه ګوټو کې او دا بوتل له دا وړي کې بوتل دا د ځخپل ځاني چې خطه کې دا یو ګوټ کې دی شي نه دی یا غواړو ګلاسونه ملوي د پلیشته کې دا بس دغه رښتې کې څه درې ګوټه کې خو هیڅ کې دي دا درې ګوټه په هغه وخت کې به کې چې د وبو د درې ګوټو سي قابل خوې کنه
یو ګلاس په 2 ګوټو کې سکیږي 2 کې وسک یو ګلاس په یو کې سکیږي په یو کې وسک خو ادب هدایت ساتي چې په منځ کې ساوا نه اخلي کسا اخلي بیا ودرېګا ګلاس ته بهر سا واخله او بیا به وسک او د دې لپاره خو د 3 ګوټه رسول سم خوري دي چې اوس یو سړی مثال کې یو سړی سم یو لوخه ورغسته یو پوره لوټه ورړولې او دا په یو ساس کې لازم وبګي سا اخلي نو رسول سم او د خلکو لپاره دا چې 3 ګوټه کې وسک کړ بهر سا واخله به وسک خو یو شی په 3 ګوټو کې نسکې کی معمولی غونډه کړي نو زغه په 3 ګوټو کې تقسیمول دا مسله د فائدې لپاره یاد ساتي او دا زه غالب ګمانداري چې دا بناشنا مسله ډیر مرګرو ته دی پته نشته خو بس عام دا خبره چلیږي چې وبس کین وسو ګوټو کې بس کې دریو کې دا بس غریبانه به مالي دي چې وړي کوم دي شی ورغسته هو دا یو ګډ وکي بیا یو ګډ بیا یو دې مسلې نه خبر نه غریب بد قوري دي چې 3 ګډ کې وبس کده مستحب طریقه صحیح مستحب طریقه ده خو اله چې دا 3 ګډ قابلیت نو دا یو فائدو سره ساتي بیا رسول سم دي کوي چې ذکر له بلاس نور له خیلاس دغه وجه لري چې د خیلاس محترم دی سوال دی چې لاس خو څوک نه وړي کله چې سره د سماته کوي خو پرتو چې وایي کینی میچاږي کې لاس خو نه وړي نو دلته رسول سم څنګه وی چې لاس خو نه وړي جواب د بعضو خلکو ګوره دا بیماری او د عادتي چې سو پورې لاس نه وروړي نو میچاږي نه کی ذکر رسول سم لاس نه وړي خدا خو واضح دي چې مسکه بینه او د سوچ ولو ټینګ دا واضح ده خدغه چې اوله کې څنګه لاس وړي نه باز خلک دي چې هغه سو پورې چې عورت لاس نه وروړي هغه میچاږي نه کی ذکر رسول سم دا خبره بیان کړ به وي په خیلاس به وچم نه او دینه معذور خلک هغه ته وسړی مثال کې غسلاس نشتی یا بیمار دی ناغیز خبر ناغه استعمالول شي خیلاس استعمالول شي اس خبر نه اخرنی مسله غدا چې رسول الله خدای کوي چې ذکر له خیلاس نور چې کله قضاء حاجت کې سوال جوړ کې درځي بغیر د قضاء حاجت نه خیلاس ورولې شي ذکر لګنی شي ولي خیلاس محترم دی لکه تاسو نو سیدا خدا عورت پلیت ته سوال دی عورت پلیت ته دا جواب دی چې پلیت خو نه دی هغه صحابي ته رسول الله انما هو بضعه منك دا غصه د بدني ویسه لکه پوزه غوږ جبه سر خپیلاس دا شند عورت ته د سړی د کې خزي دا پلیت ته نه دی پلیت بیا ها رسول الله خدای څخه نه کړی چې بالکل لاس مورلې ولي ولا خیلاس نور لاسي نو خوراک به کیږي د خیلاس باندې چې موږ پوزه باندې راخو د خیلاس د فطرت خبره پرې د فطرت ډېری خبري دی خبره درازو خدای یو ورور دا وې د سوچ خبره چې لکه په دې باندې به سړی روټي خوريو چرته د خیلاس تاسو خپل وګ سره لګوري نو به روټي مخوري تاسو نه کې سړی د عورت سره لاس ولګي ذکر سره خیلاس ولګي په دې ذکر لپاره خو په لټوال نشته کنه او سړی ته یقین دی چې دا پاک دی په وری دا نه پکار نو دې مسله کې د علماو دوه اقوال یو درې چې دا مطلق معنی ده کاو دسته کو غیر او دسته دویم درې چې نه بغیر او دسته خیلاس ورله دا جایز دي او زما خپل ځنی زړه په دې متوین کیږي چې بغیر او دسته خیلاس ذکر لورله دا جایز دي دې په من باندې چې واضحه او مضبوط دلیل هغه پینشتي ځکه چې د جسم یو اندام دی لکه څنګه چې نور اندامونه هغه له چلا سوړلې هیڅ خبر نه خیلاس نو ډیره چې خیلاس سوړلې نه بیا په کیسې چللې او اصل خبره ده چې دې مضبوط واضح دلیل په دې باندې رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه د اخرنی مسله شو په دې درس کې ان شاء الله باقي چې کوم آداب دي او حدیثونه هغه پر روان درس کې بیانو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين